بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټول درنو زده کوونکو ته. اشرف شریف یم او تاسو ته په نن درس کې ښه راغلاست یم. په نن درس کې به تاسو له موږ سره د لیټس ټاک راځئ چې په انګلیسي کې خبرې اترې وکړو. د دې په اړه باندې څو مهمه جملې سوال او پوښتنې جواب دي. انشاءالله چې موږ تاسو به نن ډېر څه زده کړو. هغه کسان چې نوي دي تاسو کولی شئ زموږ چینل ته راسئ. زموږ په پلی لیسټو کې د 4000 لغاتو د 12 مهمه زمانو د خبرو اترو او همداشانته د انګلیسي ابتدایي درسونو په اړه باندې هر ځان ته ویډیوګانې موږ ثبت کړي. هغه کولی شئ تاسو هلته وګورئ. او نن غواړم موږ د لیټس ټاک راځئ چې خبرې وکړو په اړه باندې یو نوی ویډیو تاسو ته وړاندې کړو. لیټس ټاک راځئ چې خبرې وکړو. پوښتنه کېږي چې هاي طارق how are you doing. هاي طارق، سلام طارقه. how are you doing، ته څنګه یې، یعنې څنګه یې. هغه ورته وایي great، زه ښه یم. یعنې کله چې تاسو څخه څوک پوښتنه کوي چې تاسو څنګه یې په انګلیش کې، تاسو کولی شئ good، great، I'm fine او همداشانته not bad، څلور پنځه قسمه ورته وایي. نو دی ورته وایي great، ښه یم. what about you، تاسو څنګه یې. دی ورته وایي I'm fine، زه ښه یم. thanks، مننه. I'm fine، زه ښه یم. thanks، مننه. بیا پوښتنه کېږي چې where did you come from. where did you come from، تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ. where did you come from، د کوم ځای څخه تاسو راغلي. او I come from America. I come from America، زه له امریکا نه راغلی. بیا پوښتنه کوي when did you meet Ahmed. when did you meet Ahmed، احمد دې کله لیدلی، احمد سره دې کله ملاقات شوی. دی ورته I met her at the primary school. I meet her at the primary school. ګورئ په دې ځای کې یو د meet دا اصلي فعل ده چې میټ ویلی سي لیدل، ملاقات ته. اول حالت د فعل ده. دویم حالت بیا میټ ده. I met her at the primary school، ما په ابتدایي مکتب کې لیدلی و، یعنې دا تېره زمانه ده. بیا ورته وایي چې do you remember our first day at school. do you remember our first day at school، آیا لومړنۍ ورځ دې په مکتب کې یادېږي. do you remember، آیا زموږ هغه لومړنۍ ورځ دې په مکتب کې هغه دې یادېږي. دی ورته وایي yes، هو زما یادېږي وایي. بیا پوښتنه کوي which school do you go to. which school do you go to، کوم مکتب ته ته ځې. which school do you go to، هغه ورته I go to مثلا هر مکتب چې سید جمال الدین افغان های سکول او همداشانته که نور وي. بیا ورته what does she do، هغه ښځه څه ترسره کوي. what does she do، هغه ورته she teach geography، هغه د جغرافیه درس ورکوي. که تاسو ته فکر وکړئ teach اصل تر دې ځای ده. اس ولې راغلی، ځکه چې موږ تاسو سمپل پرزنټ ټینس ساده حال زمانه هغه زمانه ده چې موږ تاسو هی شي اټ په مثبتو جملو کې د هی شي اټ سره موږ تاسو فعل ته اس یا ایس ورکوو. صحیح ده. she teaches geography، هغه جغرافیه درس ورکوي. where do you work، ته وایي چیرې کار کوئ. where do you work، چیرې کار کوئ. I work in a hospital، زه په هسپتال کار کوم. I work in a hospital معنا زه په هسپتال کې کار کوم. انشاءالله چې دا دومره سخت درس نه و، خو خیر زده کول یې اړین دي. تر بل درس چې زه بیا راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.